سلامونه او نیکی هیلې درنو اوریدونکو ستړي مشئ په دې هیله یو چې تاسو به روغ جوړ صحتمند وئ. درنو اوریدونکو مرګ په څو دی د پولیسي ناول نهمې برخې ته راورسېدو. هیله ده چې دا برخه هم تر پای راسره واورئ او خوښه یې کړئ. نو پیل له دې ځینه کوو. موبایل یې مصروفه و. وروسته د هغه زنګ راغی. اوکې مې کړ. ویل اورم څوک یې؟ ومې ویل د محبس په دیوال د کارغانو سیل کوونکی. وایي خندل ته باید ښکار وکړې. ورته ومې ویل زه د طلایي مرغیو ښکاري یم چې یوه پیدا کیږي. یوه مې پیدا کړې خو زما ورتګ ته خبره پاتې ده. ویل ته کارغان ښکار کړه طلایي مرغۍ ماته پرېږده. ومې ویل د کارغانو ښکاري شته خو لومه ورسره نشته. لومه په پیسو ده او زه باید ژر د طلایي مرغۍ ښکار ته درواوځمه. ګنې کارغان یې وخوري. همدا وخت د چا د قدمونو د رانږدې کېدو غږ راغی. د دروازې له چولې مې چې ور ولیدل نو سردار و. موبایل مې بند او د کناره بردارۍ ته مې وغورځاوه. چې له تشنابه ووتم هغه را باندې سترګې راوایستې. ویل څه شی دې کول؟ ځان مې بیخي عادي ونیوه. ومې ویل تشناب کې نو خلک څه شی کوي؟ راوړاندې شو. زما تلاشي یې واخیسته. چې ډاډه شو رانه روان شو. شکر مې وایسته چې تلیفون را سره نه و. ګنې جنجال جوړېده. د سرتاج دوی کوټه د دهلیز سر کې وه. دروازه کې ولاړ و چې تلیفون ورته وسپارم. کله مې چې ورته د هغه د کناراب ته د غورځولو خبره وکړه ښه پرې ونه لګېده. ویل هغه د کوټې د 5 ملګرو شریک و. ډاډ مې ورکړ چې تاوان یې درکوم. اوس نو زما اندېښنه دې ته وه چې هسې نه له بلال سره د ژمنې تر وخته له محبسه ونشم وتی. قاسم باید ژر پیسې را رسولې وی او زه یې له محبسه ویستی وی. همدې ته اندېښمن وم چې په سرتاج زما کړی باور سم دی که نه. هغه ته مې لا دا هم نه وویلې چې زه پرې څوک وژنم او که د تیمور او د سردار د وژلو ورته ووایم هسې نه چې ویې نه مني بیا به څه کوم؟ د پیوزانو ورسته انتظار وم. ویل مې قاسم به خامخا یا خپله راځي یا به څوک رالیږي. له سخت انتظار وروسته د پیوزانو د راتګ ورځ را ورسېده. تر 10 بجو انګړ کې ګرځېدم چې قاسم به راشي خو نه هغه راغی نه بل څوک. اخیر مې حوصله ختمه شوه. کوټې ته لاړم چې انتظار اسانه شي. سیګرټ مې یو بل پسې څکول او قاسم ته مې غوسه راتله چې ولې هیڅ احوال رانغی. که پیسې را ونه رسوي نو سرتاج سره هم پلانجا وړم. همدا وخت مې د دهلیز عمومي دروازه کې لوډ سپیکر والا غږ واورېده چې زما نوم یې اخیسته. اول مې فکر وکړ چې غټ محبس دی بل کامران به وي خو هغه دا ځل زما له نوم سره دا جمله وویله چې راشه قاسم دې لټوي. له خوښۍ مې چغه کړه او په یوه منډه مې ځان انګړ ته ورساوه. ویل مې کار جوړ شو. ما قاسم لټوه چې یو پګړۍ وهلي سړي په اوږه لاس راکېښوده. دلته یم. هغه ته مې ښکته پورته وکتل. سم بابا یې له ځانه جوړ کړی و. که یې غږ نه وی کړی پیژندی مې نه شو. د مڼو خلطه یې لاس کې نیولې وه. سترګې یې راته ووهله او راغاړې وته. له جوړ په خیر وروسته یو ځای چې ګڼه ګوڼه کمه وه کېناستو. یوه مڼه یې له پلاستیک نه راوایسته. د غاړې په دسمال یې پاکه او ماته یې راکړه. د هغه مسکا نه ارامه کړم. ورته ومې ویل ما له تا څه غوښتي وه او تا څه راوړي؟ ویې خندل خو تا ویل چې مڼې راوړه که نه؟ پوه شوم چې ملنډې وهي. ورته ومې ویل پیسې دې راوړي که نه؟ ویې ویل په خدای که به مې راوړي وي. ومې ویل نو څه شي ته راغلی زه یې باید نن ورته وسپارم. ویې ویل ته یې نشي ورسپارلی او که چا در سره ولیدي په خپلو پیسو دې وژني پیسې به کور ته ورسوي. ومې ویل هغه یې همدلته محبس کې غواړي او ما ورسره همداسې خبره کړې. فکر کې شو یو عسکر ته یې سپارم ته یې نوم او د کوټې شمېره راته ووایه. زړه مې ولګېده. ومې ویل او زه هم باید تر سبا ووځم. هغه له مڼې کپ وکړ. تر سبا ستا وتل سخت دي. ومې ویل خو بل سبا هغه طلایي مرغۍ کارغان ښکار کوي. ویې ویل چې تر سبا ستا وتل سخت دي. غوسه راغله. تا ته باید اسانه وي ته خو د امنیت والا یې. هغه وخندل کېدای شي نه اوس هم. بیا یې په اوږه وټپولم.
ویل زړه مه غورځوه، که سبا نشي بل سبا خو به ووځي. د هغه له تګ نه وروسته سرتاج سره مخ شوم. دستي د پیسو پوښتنه وکړه چې څنګه شوې. ډاډ مې ورکړ چې تر سبا ماښام پورې به کوټې ته در ورسیږي. په دې خبره را باندې لاس واچاوه. ویل ښه نو اوس وایه چې د چا او چا مرګ غواړې. زه غلی وم. ومې ویل د تیمور او سردار. له دې خبرې سره لکه بت په خپل ځای ولاړ پاتې شو. وازې سترګې راته نیولې وې. ویل هغوی درته څه ویلي دي؟ ومې ویل هیڅ یې هم راته نه دي ویلي. دا کار د خدای جل جلاله د رضا لپاره کوم چې ټول بندیان یې له عذاب نه خلاص شي. ځمکې ته په کتو شو. ویل خو د هغوی مرګ دومره اسانه نه دی، ځکه ځای معلوم نه دی. د شپې یو بلاکې وي، د ورځې بل کې. ومې ویل خو تا له ما سره ژمنه کړې. غلی و. بیا یې سر راجګ کړ. ویل زه په ژوند له خپلې ژمنې نه یم اوښتی. اوس مې چې ژمنه در سره کړې خامخا یې پوره کوم. سبا ماښام به که خدای کول د تیمور او د سردار د مرګ خبر واوري. په دې خبره مې ترې نږدې له خوشحالۍ غاړه تاو کړې وه. ما ویل هسې نه چې ووایي زه دا کار نشم کولی، خو ښه شوه چې ویره مې بې ځایه وه. لاس مې په اوږه ورکېښوده. دا کار باید سبا وشي. حیران شو. ویل ولې؟ ورته مسکی شوم. بل سبا د جمعې مبارکه شپه ده. ویې خندل. غواړي جنت ته لاړ شي؟ سرتاج ته مې د هغوی د مرګ یوه ورځ وروسته کول ځکه وویل چې هسې نه دې پیښې زما له محبس نه وتل ځنډولې وای. د محبس مخ ته په تیر شوي سړک خالی ټیکسۍ ته انتظار وم چې له ما وړاندې طلایي رنګه کرولا موټر بریک وواهه او بیرته شاته راغی. شیشه یې ښکته کړه. راخیژه. د قاسم په لیدو مې زړه ولګېده. مخکې سیټ کې ورسره کېناستم. له ستړي مشي سره یې وویل هر څه په خیر تیر شول؟ ومې ویل شیشه مې ښکته کړه چې تازه هوا واخلم. ومې ویل هر څه خو اوس شروع شول. هغه سترګې راکږې کړې. ویل په خبره مې د سر خلاص نه شو. ومې ویل څو بجې دي؟ 4 بجې مې له بلال سره ژمنه کړې ده. هغه په لاس کړې ساعت ته وکتل. بیا یې وویل 10 باندې 3، خو په دې اړه باید خبرې وکړو. ومې خندل. ومې ویل فکر کوم د خبرو وخت نه لرو. ژر مې باید د جوبن مخې ته ورسوي. بیا مې ورته محبس کې چې څه تیر شوي وو په لنډه تشریح کړل. ویل تیمور او سردار ووژل شول. ومې ویل سبا یې وژني. بریک یې وواهه. په هغه کس څه باور لري که یې نه وژني؟ ومې ویل موټر مه دروه چې ناوخته کیږي. حرکت یې وکړ. بیا یې وویل تېروتنه دې کړې، پیسې او خواري مو هسې لاړه. په سیټبورډ له یخې ډبې مې سګرټ راوایسته. ومې ویل ډاډه یم چې سرتاج له خپلې ژمنې نه اوړي. که زه نه وای راوتلی دغه اوسنی ښکار مو له لاسه واته. عمومي سړک ته ووتو چې ژوبڼ ته تللی وو. ویل خدای جل جلاله دې وکړي چې ستا باور سم وي، خو د بلال پر ځای مرګ ته د تګ خبره دې بیخي لیونتوب دی. ورته مسکی شوم. دا لیونتوب ضروري دی. هغه زما له لاسه سګرټ واخیسته. بیا یې وویل ته ځان ته بل ولګوه. فکر کې ورک و. بیا یې وویل لوبه بیخي بل خوا لاړه، باید په بله لاره جنګېدلې وای. ومې ویل خو اوس همدا یوه لاره لرو چې زه د بلال پر ځای لاړ شم او د مرګ اصلي سوړه بنده کړم. له ښه شیبه بحث نه وروسته قناعت را سره وکړ ځکه بله لاره نه وه او بیا داسې موقع نه راتلله. 4:10 بجې ژوبڼ سره نښتې چمن ته ورسېدو. له قاسم سره مې مخه وکړه. سترګې یې ډنډ وې. ویل خدای دې وکړي چې بیا سره په ژوند وګورو. لاس مې زور کړ. ومې ویل بله دنیا کې به ګورو. ترې ښکته او د ژوبڼ د دیوال څنګ ته پلي روان شوم. د انتظار اوږدې چوکۍ باندې ناستو 2 کسانو کې مې بلال ولیده. له ځانه یې پټو تاو کړی و او غونج ناست و چې پر ما یې سترګې ولګېدې. باور یې نه راتلو چې زه به رښتیا هم په خپل کړي قسم درېږم. راجګ شو. کلکه غاړه یې راکړه. هغه ځای چې بلال ته تیمور ښودلی و د منډیي کوڅه کې د یوناني درملو دکان و. له حاکم سره د پیژندنې شیپر یې راکړ. څو ځله یې پوښتنه وکړه چې زه ولې د هغه پر ځای مرګ ته ځم، خو ما د ځواب ورکولو پر ځای ترې وغوښتل چې څو ورځې د خپل کور پر ځای بل چیرته اوسه. په ټیکسي کې مې منډیي ته ځان ورساوه. په ټوله لار مې همدا فکرونه کول چې زما دا کار سم دی او که له خپل ژوند سره لوبې دي،
خو زما ژوند د دې لوبې له پرېښودو سره بې معنا کېده او اوس د دې لوبې پای رانږدې شوی و. زه باید نوی پښیمانه شوی. لمر غورځېدلی او تیاره په خورېدو وه چې د منډۍ په لویه کوڅه ورتاو شوم. په دې کوڅه کې له سهاره تر ماښامه رش وي. لوی سړک په کراچیو ډک دی. د کراچیو د قطارونو ترمنځ نرۍ لاره پرېښودل شوې. هر سړی په بیړه و. چا سودا لیلام کړې وه، چا توکي ټولول او څو ګنډې په لاس روان ول. ښي لاس ته زاړه مارکیټونه وو. د دوکانونو لوحې مې لوستې او روان وم. بیا مې د هماغه دوکان په لوحه سترګې ولګېدې چې زما په کار و. د حاکم زیارتګل یوناني طبابت. ورننوتم. خواږه بویونه په سپږمو راننوتل. په چوکۍ ناست کس چې د غټو شیشو عینکې یې په سترګو او کوم کتاب یې لوسته لنډ راته وکتل. ګیری په نکریزو سره او سترګې په رنجو تورې کړې وې. د دوکان بل سر کې یو خام هلکی ناست و. مندسته یعنې په آونګ کې یو څه ټکول. حکیم کتاب بند او په میز یې ایښې پګړۍ پر سر کړه. ما په الماریو کې بوتلونو باندې سترګې تېرې کړې او بیا مې حکیم صاحب ته مخ کړ. ورته ومې ویل جنت له دې ځای نه څومره لرې دی؟ عینکې یې لرې کړې. په موسکا یې لاس را وغځاوه. ته د جنت په دروازه کې راجګ شو. تورې چارسدیوالې څپلۍ په پښو کړې وې. ناست هلک ما کې سترګې واچولې. د استاد پر ځای کېناست. حکیم ورته لږ ساعت پس پسک وکړ او بیا مخکې شو. هغه مخکې او زه ورپسې له څو کوڅو تیر شو. په لاره یې تلیفون کې له چا سره په شفرونو خبرې وکړې. د چوک عمومي سړک ته ورسېدو. له لږ انتظار وروسته له موږ نه مخکې یو تور پرونر بریک وواهه. حکیم را څنګ ته شو. ورځه چې جنت کې چکر درکړي. ما ورته وکتل. ومې ویل چې ته هم را سره ولاړ وای. چکر به لا خوندور شوی و. وای خندل. زه ترې موټر ته روان شوم. وروسته دروازه راته خلاصه شوه. هلته یو کس ناست و. دستې یې کڅوړه را پر سر او لاسونه یې راولچک کړل. موټر حرکت وکړ. نه پوهېدم چې چیرته مې وړي، خو په دې پوهېدم چې نه مې وژني ځکه زه خپله مرګ ته راغلی وم. له ښه ډېر مزل او تاویدو را تاویدو وروسته موټر یو ځای بریک وواهه. هارنډونه یې وکړل. د دروازې د خلاصېدو غږ مې واورېده. بیا یې زه له موټره ښکته او لاس نیولی روان کړم. د یو چا د خندا له غږ اورېدو سره یې ودرولم. یو نفر رالنډ شو. ویل موږ یې رسوو. پوه شوم چې د نوي خلکو لاس ته وغورځېدم. لکه چې 2 کسان وو. یو یې له چا سره تلیفون کې غږېده او ډاډ یې ورکړ چې هر څه سم روان دي. درنو اوریدونکو، مرګ په څو دی د نصرت ارمان پولیسي ناول 9مه برخه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې برخې د الله پامان.